استای د سنت استای الله سبحانه پیش کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د توسه دغه مسله د توسه دغه غام دا د توسه نه دی دا میر د زور شمیري او هر سړی ته او د خورا شي د هر پښتين دغه بده توسه حق دی ویلې چې کچېره د توسه د واجب یا قرآنی خالی هغه ګډه ډکیږي او یو کورته دره پیسې درېمي چې یو بچو سکول ته تللی شي هغه قرآنی چې په عزت سره ژوند کولی شي نو دا ډېره لویه خبره ده او موږ خو دا همیشه ورته ویلي دي چې میډه دا یو ځاته میډه ملګری لګیا وو بیا میډه چکر ته ورغلي زه په ایمان سره درته یایم چې دا تاسو کومه مزدوري کوئ ته کومه خوري کوئ دا د مزدورۍ د خورۍ د غوډه تعریفې نه وتلې خبره ده داسې کلکه مزدورا خو قسم په خدای چې که په دنیا شي څوک وایي چې دا څه کوي عام خاص خبره نه ده 24 घंटे چې تمزدورا کې او خو په غیزو شکاوي اس قسم طریقه کار د نشته ده اس ترتیب د نشته ده دا ډیره سخته په خوري باندې دته روزګار دی او هغه روزګار هم چې دته په مختلفه طریقې باندې درنه باندې کیږي دا خو د ټول ملک دغه مسله ده چې چیرته داسې د انویسټمنټ طریقه جوړه شي کني واته بیا بل ورته کړه قسمه طریقې سره هغه انویسټمنټ سره تباه شي هغه سړی هو چې چا انویسټمنټ سرمایه راوړی وي ډېرې په خورۍ ګاټلې وي یا وطن خرڅ کړی وي راوړی وي هسې سره ضایع کړو نو دا د میشو چې دا کومه هو دته خلک پیسې راوړي دا د څه شخصي نه دی ضایع دا داسې دی لکه قومي پیسې چې دا باندې کوم شکی دی هشي په دا باندې کوم خروقدای هشي نو میډه ته په چار دا چې دغه د پورا دومره په جدګي سره اقدام هوخلی سوچ هوخلی او دغه پورا داسې طریقې کار ه جوړ کی چې دغه چار ختمه نشي دا چار ختمه نشي بلکې دا په خپل طریقه سره مشراونه شي چې چا سرمایه کړی دو پښه لګولې دو چې یکتا ډېر پیسې پښه جوړې شي چې څوک واته مزدورات تدریمي واته مثال نور بلها ډېر مقدار بدلی چې په یو چارج شي مکتب ته چې 21 کا 28 دي دا کسان خالي په مزدورا باندې لګي متدا وشایا چې په پاکستان شه دنه نه لیپل کې پټوله د نیو شه دنه دا سه په یک محدود زوی شه دنه دا سه خلک لګیاوي چې هغه په اټ ا ټایم دای په 28 کسان ته یا 10 کسان ته یا 40 کسان ته روزګار ورکوي دا نو ډېر لوی کاروبار دی دغه لګیا دي دغه ډېر ښه اثر لوی شي حکومت په چار دادو چې داته ارسونه پیدا کو داته مقصد دا سه لون نه کو په پوسه په مثلا او دا چې د ملت څخه غلط دي هغه یې نه وي چې بسشتره مول چې یا د غلی شي یا د لوي شي تو څه بسشتره مول یې سای نو یوم غلون شي کوي یو لکه داسې لون درم د رودري می دا کوي نو باید په چار دادو چې دغه توسه یونین حضور ته جوړ کېستای شپه ترتیب سره واغه یونین داسې یونین چې شخصي سوچ ما کاوستای بلکې چې عقل تاسو ته وایي چې داسې اعمال کول دي نو په باندې کلاک بیا ور سره دارسته او بیا د توسه مسلې چې کیمه مسلې وي چې دې د شپه کلاک سره دې د 20 اور وخلی 20 اور دغه لو بیٹو ولې دې کړی دي چې په سپرداري ور کړی دوه عدالت چې څه پر هغه نه باندې یعنی څه څه په غوړه د خپل او په خپل ویسه خبره ور سره وکړي ګور ویل نه باندې دا کوم د عدالت حکم او دا ویل نه ورته راکاوي خپل او بیا داته لکه داته مې د کومه خبره ور ودلې چې انځ کا چا په جیب سره سونا مندله دا غیر قانوني خبره نه ده چې چا په جیب سره سونا وي یا سره چالو بیٹا داته را کړی بیا سي دغه جرم شو یره منشیات خو نه دي کنه او میا داته چې کومه دلیام نور مشنری دي چې بیا سي ته نسا نو دا بدبختیو برحال دغه پورا یونین هزار اوریدای او ور سره 20 په 4 دوه چکلا دغه غوړ مجلس سره راشي ستر پاتشه یې چې تبور کا سانو راوندي چې زماور کا سره چې شي د خبره سوچ سره وکی چې په کیما لیار طرف ته داسې لور شي چې د خاصه ګټه سوالات شي هغه چې دته چا نوم یې د کیږي ورا خو پټه خو نه ده خو کوم سړی دی اول خو زه دا په یقیني سره یایم زه دا وایي چې را نمی شي خیال چې ته دمره نقصان ته ملا تړلی وي او که تړلی وي بیا په چار دادو چې د دمره کوم یې دمره دا هېڅ کوم خو نه وي وچ وویل چې مخامخ ورسره کښېني چې ورراوځي دا بلم دې چېرته یایې څه نقصان دې کړی وي څه کیسه دې وي چې هغه هر وخت ورته وکړه مخامخ چې کیسه دې در حال کړي خو د کوم نقصان خو هم په چار دادو چې وشي نو د دغې سره شنوستی په چار دی دغې خبرې حال رو بسر په چار دي د حکومت سره حق شنوستل په چار دي انتظامیه سره چې دا په خپلې طریقه سره دغه مسله او میږه حل کړي نو دغه پوره چې کله
دوی د زناور کسانو سره چک وشي مجلسو سره وکړي که چېرې هغه نور روشي دغسې چې که نورې داسې څه خبرې وي چې هغه پوتې وي سره هغه بیا مقصد هر سړی وکیستی چې ذهن سره بیا خلاص مننه